درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې زموږ ملتیا مو کړې ده. موږ پاس راوختلو، دا کله چې دی لږ څه لاره د موټر نه لري او موټر کم پیدا کړي نو داسې دره وګورئ، سورونه وګورئ، نو موږ ځو ستاسو لپاره جالب او په زړه پورې خپرونه چمتو کوو. هر وخت چې زموږ ملتیا وکړي انشاءالله چې له دې به ښې خپرونې چمتو کړو. په موټرسایکله باندې روان یو ځو تر څو دغه خپرونه ستاسو لپاره د لار تصویرونه به مو کتلي وي، له ده چې خسته شوي نه وئ، د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. راورسېدلو هماغه کمکي کلي ته علیشه. دلته به له خلکو سره د دوی پر ژوند وغږېږم، د دوی په کاروبار به وغږېږم. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر رضا ده؟ طبیعت ته شکر. کاره دې ونه باسمه. نه هېڅ خبره نه ښه انشاءالله بخیر یې. څه کوې لکه چې شاخال دي؟ والله شاخال دی و. اشتباه کړې خو مې نه دي؟ نه 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 څنګه انشاءالله؟ فضل د خدای تاسو دی. خیرات ښه ده؟ نه جوړه سوې نه. ډېره ګرمي م ده. ماران څنګه دي شته که نه؟ خامخا شته دي. کوم وخت یو دانه چپه کړی؟ خامخا مځکو کې خدا حال وي. چلی خو به نه وي خدای؟ نه نه. د شاخال په اړه معلومات راکړه. څومره وخت کې کرلي دي؟ څومره وخت کې راسي؟ دا مې روزه کې کرلي. کار به کوو څه رقم یې کوې کودې؟ کودې په کات لږ سره ښوروم چې هغه شي برابرې شي. ما ته بیا زه هم کوم. نه ژوندی اوسېږي زه یې کوم هسې. یعنې مطلب دا چې فاصله یې زیاته شي. فاصله یې لږ زیاته شي، وچ شي. هوا ولې باراني ده، کېدای شي چې بل لور نه لرې؟ یاره نه بل لور نه لرم، ځکه چې هوا باراني ده، کېدای شي چې خراب شي. د دې په خاطر باندې وینه لږه جلا موږ هم پې کوو. د دې دغه پلیم د خوراک وړ دي؟ د دې پلیم د خوراک وړ دي، څوک یې خوري او موږ یې خپله بیا خورو کله کله. خورو نه تا ته څوک ویلی هم چې ما یې خوره، ځکه خپل دی که موږ ته څوک ووایي بیا یو کار دی. د تاسو په دغه کلي کې نیالګي ډېر زیات دي، قوریې دغه شته دي. و د هر شي قوریه شته، بادام، شفتالو، ګیلاس، زردالو، مڼه، هر شی دلته کار ورکوي. ډېر لرې پرتو سیمو ته ځي، څلور دېرش ولایتونه ورته ویلی شي. هر چېرته ځي، هوارې خوا ته روان وي. خپله لرې که نه؟ یاره اوس شته دي. اوسه څومره دي؟ شته دي، برابر دي. څه شي دي؟ د هر شي شته کې لږ لږ. کار کوه. څومره وخت کې راسي؟ نیال خو 2 کالو کې راسي. په 1 کال کې پیوند اخلي، 2 کال خېږي. ورځ کاوده ته نږدې که دې ته کاوده ویل کېږي که نه؟ دې ته کاوده ویل کېږي. کاوده هو دا کاوده ده. ډېری وخت په دې کاودو کې دغه ژوندي هغه ډېر دې سره ډېر احتیاط کوي. خو دا خو داسې دي کې پاتې کېږي چې هر شی دي. او بل دا د انسان داسې خاصیت دی چې چېرته اوسي که مار شی وي هغه چې کومه ساحه کې کار کوي هغه بیا د هغو ساحې نه وځي دي. هره ژوندی بلا چې وي، هره ژوندی بلا هغه ډېر ګزاره نه کوي. ته ولې انسان نه ډارېږي؟ موږ بیا د مار نه ډارېږو. تره ته لور دی؟ بس دا نو د هغه دی. خو ده ته لور ویل کېږي که نه؟ دلته یو هغه نه لري لور، د دې هغه کړی دی. دغه غورځېدلی دی. کار دې ډېر پې کړی، کارګر معلومېږي. نور ژوند یې څنګه دی؟ په څه باندې مصروفه یې؟ همدغه دکاني کوې؟ دا دکاني کوو، غنم وکرو، دا وکرو، پسې لوبیا وکرو، کچالو وکرو. دا دې خپل دي څه رقم دي؟ دا مې خپل دي. دغه قطار مې نن شو کولی،
دې باندې نن شروع کړې سهار د لاندې دره ډېره اوږده ده لاندې دره اوږده ده غنم شته زردالو شته هر ښایسته دي موږ به داسې لاړ شو غږېږو به تر اخره پورې نورو کسانو سره ته ما ورخطا کېږه تا نه بیایو ډېر ورخطا شو چې موږ دې کارامه نه وازې نو موږ به ولاړ شو هېوادوالو ته به معلومات ورکړې چې دا د څه شیان پیدا کېږي چې موږ د هغې په اړه وغږېږو آیی صاحب څنګه یې صحت یې ښه دی انشاءالله خیر اوسې نوم د څه دی حاجي صاحب خان وزیر د همدغه کلي اوسېدونکی کلي کې هم دغه سپین ږیري هر یو رتبه لري فلانکی ملک فلانکی ته خو په ملک نه وې نه ملک پګړۍ یو لرو ښه څنګه ده ملک څنګه ده ملک رجب خان ښه کاشکې لیدلی یم ویل نه تا دغه شمله ډېره ښه هسکه ویلې وه د اول نه همدا رواج ښځه ډېر ښه حاجي صاحب ډېرې ښې اوبه دي داسې که په تصویر کې وکتل شي نو د کوم ځای نه راځي کومې خوا ته ځي یعنې دا پورته غره نه راځي بار کاریزونه دي که دا یې غره اوبه دي هلته اوده بیا وتړي بیا اوس رخصۍ کړی ده ښه دلته ډېرې ښې رڼې اوبه دي ډېره یخې هم دي دا خو ډېر ښه کاریز ده بار ډېر غټ او د پوخ او ده تاسو مځکې څه رقم کوئ دې نه اوبه وایي که نورې اوبه هم لرئ نه بیا نه دي اوبه دي ښه مځکې باندې ګرځېدلی وې چېرې تللی وې نه داسې خو دلته فصل مصل لاندې فصل شته څونه مځکه ده حاجي صاحب نوره نشته داسې دلته پردۍ د قانون نیولې ده خپله مځکه دې نشته ده خپله نه شاید ساګ ډېرو په علیشه کې پرشه کې بل شي بیا شاخل وسته د دې ځای خوريې ډېرې مشهورې دي خوري کوزې دي کوزه دره کې ګډړای بودي کوزه خپل کې همدې ځای مربوط کیږي و د شي مربوط سرک نظر تاسو ټول د شي مربوط لنګر نه راپورته او لنګر نه پورته دا ټول د شي دا هغه سره خبرې وکړلې چې ډېر دلته ډېر رواج دي شاخال شاخال خو دلته ډېر رواج نو هغه چې دا دی وګورئ د نسوال نه شاخال کې وګورئ چې ډېر دغه خو وګورئ ډېر دغه خو باغونه ډېر د شاخال نه کړي دا خو دې موږ د خو بیا په کار او څه نور څه کار نه کوي بعضې کلي کې معلمان نه وي که نه په مکتب کې کلي په مکتب کې معلم نه نه خپله د زده کړې کړي دي یاره د ځکه پاکستان کې د کاني خبر یاده کړه دا ډېر ښه کار ده د خپل نامه هغه خبر یاده کړه د کانۍ ته د کاني مې نیولې ده د شپې اوبه پرې لګوې که نه څه رقم چل دی ځکه کوم ځای کې چې اوبه کم وي هغه بیا په وار وي حتما د شپې نوبت درته برابر شي لګېږي دا اوبه د شپې لګېدلې دي د بایري اوبه هېوادوالو دا چې دی نو ځای دی نو ځای باندې لور تېره کېږي نو هغه ظفر ماما دغه لرونه ورباندې تېره کړي وو دا بعضې کسان به چې ډېر قوي وو هغه پخواني دکانان به وو هغې به په لاس باندې تېرول نو تاسو ښه په تصویر کې داسې نږدې وګورئ همکاران به تاسو ته تصویر وښیي دغه تیږې په خوړونو کې اکثر وخت پیدا کېږي
صحت جوړ ان شاء الله خیر خیرات دی آرامي ده انجینر صاحب سلامات جوړه تکړه طبیعتونه ستړي ماست څنګه یې زفر ماما والله ښه ته صحت څنګه دی خیر ته دې خو ته راشه خیر لور به دې زر واخلم تا په لور سي تبه نشي والله نو څنګه کوم دغه لورونه د موږ کار وکړم ځه کینه کار کوي صاحب ته څنګه دي غنم سخت کال والله ښه دی الحمدلله څه خو گزاره کیدی و په کنه وبو نه لګاغي چې دی و پیره چې دی وبو له لاسه ملګری وی لور دې پڅ دی ها ملګری وی لور دې پڅ دی نه د پسند هغه دی و پیره وبو نه راځي دی و پیره وای صاحب د غنم د خپل لیک د کانې باندې نیولې دا په دې کانې مې نیولې دی په څو مې درې باندې نیولې څه راکړې نه په نیموي دي که بیا د کانې ما به خپل دی یا نه فکر وکړه د ورور سره د شریک یې نه نه خپل مې نه ده وپېږې ما چور داسې ونیسه چې د ورور سره د شریک یې لږ به زه ورېبم ورېبه شل ورخه ورېبه ما ارزښت ډېر ما هغه رېبلې ده شفتاله نه نه شفتاله ته شفتاله لاو کوه دا د هغه فکر کم لاس هغه کوي که نه خامخا نه دومره خو غلط خو به نه وي نه 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 صحیح ده بیخي صحیح ده داسې مې تشویق کوي نو نه درته کوه نه نه نور ما کوي نه کې آیي صاحب دا څو اوبه څومره اوبه خوري څو وارې اوبه خوري اوبه خو چې څومره اوبه وي خوري وپېږې و د اوبو له لاسه کنده هغه ده چې دومره واګی ده وای ده چې اوبه کمې دي اوس هغه اوس به نږدې یو نیم لک پیت لري د چښتن والا په دوشنبه به څه کار وشي هغه هم څه وچه څه وچه راغلیان په 12 بجو همدغه لو کې لګیا یو څنګه بله چاره نشته بله چاره نشته زه همدغه هم بس چې دې نه وښه هو الحمدلله په 2000 خپلو حیواناتو ته ورکړي کوم مال چې ساتې غنم یې وړې شي و چې بل ته لاس ونه نیسو همدغه هم هغه د مزدوري ده څومره وخت کېږي چې دغه دوکاس مځکه در سره یاره دا 2 کاله کېږي مخکې د څه شی کله مخکې څه دی کله په ایران ګرځه کله په ایران کې دې مسافرۍ کړې ایران کې څه کارونه دلته کړل ته به دې هم سخت کارونه کړي والله خامخا دا فاضله په ده دی څه نومېږي ګاز لولې هم هغه کولې دغه کارونه هغه برې خطرناکې مې دي ګاز والله خامخا نه خطرناکې دي وپېژنې څنګه کوو خپل وطن جوړ سم خپل وطن کې کار اوس ولې ایران ته زړه نه ښه کوې خپل وطن څه دی داسې جوړ شوي نو څه به کړو بل وطن ته خدای نه احتیاج وي څه شعر ووایو زه را لاسې ماته والله څه شعر ووایو نو ساده دا بیا یو شعر مبارک ووایو داسې نو څه شعر ووایو ساده وپېژنې شاعر وطن مې زړوي د د رحمته سکندر واړه ماران مې ژړوي وایي زه خو نه زړم چې قرآن مې ژړوي د درې مصرې نور نه دي په یاد که همدغه دی وطن مې زړوي د دې وطن وپې همدغه مصرې دي نو د وطن هغه به یې کوو نو نور به څه ووایي کارغزار وطن ده وپېژنې نو موږ به ځو وګرځو داسې بې لاندې کوشو تاسو ته راغلو پوښتنه وګرځئ شګل واره خو وګرځئ وپېژنې خیر صحیح او تاسو چې خفه سوي نه نه ولې خفه نه موږ همدا کار او روزګار ده تم د لو نه وایستلې نه نه ولې به هغه وز نه نه چې تاسو راغلی موږ خوشحاله شولو وپېژنې د غنم بیا څنګه دي نو خرڅولو ته پاتې کېږي که نه خپله ایله خو خورئ یاره زه خپله استاده ایله موږ خپله وسي
دا بیخ دلته ورکړی دی دا وینه دغه دی دغه ګوره که نه هو دغه هو دا پیوند دی پیوند دی دا پورته دا د پیوند هغه ده دا وینه که نور نه وینې دی دغه دی دا ښه ښه یعنې دا هلته بیخي بېلا شوې وروسته معلومېږي وینې د دغه ځای پورې یوه ده بیا بله ده هو دا پورته دا پیوند هغه ده حاجي صاحب ګوره دغه کومه هغه چې اوله کېښودل کېږي که نه هو بوزغاله یم دغه ونه دغه ریشه ورته ویل څه ورته ویل کینال دا داسې اول کې د مڼو تخم د بادام خسته کې د زردالو خسته کې دا به ټولې داسې هغه ورته کوي د تیبې دا هغه کوي مڼه کې بس مڼه یږدې ته خط ورته کش کوي په هغو بیا ریګ ورسې هغه زور نه لیکي په دې باندې ریګ ور شي د خپله خاوره پرې وړی دا ځوان کې جګوي کومه ډېره قوي مغه اولنۍ قوي که دا پیوند چې ورکړي دا قوي وي هغه اولنۍ خو خسک شی دی نو خسک شی اوس دا شی خسک دی دا چېرته هغه کو دا ته پیوند مجبور یې ورکړي چې کوم پیوند یې زړه غواړي هغه به ورکړي خو پیوند د څوک دغه نیالګه چې خرڅوی دا اتیا اویا 50 اوس چې ډېره کوریا وي 40 او 150 40 کې دغه کې لګېږي او چې کمبوتې وي ته بیا نو 150 شلو داسې به وي چې ته 200 شلو پورې قیمت ورسي لوړ ورسي هغه خو هغه ګیلاس دی هغه ګیلاس دی فرق خو که نه خو دا مېوې پورې فرق دی فکر دې دی دلته کوم ډېر دی په دو ځای کې تاسو ځای کې په دا ځای کې والا ګیلاس هم ستا دي خو دا ډېر دا ګیلاس او اکثره ګیلاس زیات دي اوس مڼه زیاته وځي دا بادام هم دومره نه وځي لکه دا نور شاکالو ګیلاس او الوچه دغه شی مڼه زیاته وځي دا داسې کم څوک یې ډېر هغه نه کوي بادام خیر حاجي صاحب چې موږ ته د وخت راکړو ډېره زیاته مننه نو داسې هغه ده فکر الله پاک دې وساته خیر تاسو سره نصیب شي نو داسې حاجي صاحب موږ هم درنه څو په خیر او که د شپه وي که د عمل هېڅکله موږ خو داسې نسې پوله پټی نه لرو راځي کوم خدای دی خیر سي پوه شوې نو حاجي صاحب له تا د نړۍ مننه چې وخت یې راکړه درنو هېوادوالو له تاسو هم یو جهان مننه چې زموږ دا خپرونه مو تر دې ځای پورې راسره وکړه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي دا و د نن ورځې سفر چې ما او همکارانو مې تر علیشې سیمې پورې وکړ تر بیا بلې خپرونې پورې مو په پاک رب سپارم ښه وختونه ولرئ